دلوی او بخښونکی خدای په نامه ټول لیدونکو سلام. هیله ده چې روغ او جوړ واوسئ. زموږ د نن ورځې خپرونې ته ښه راغلاست. زموږ د نن ورځې خپرونې درس د لغتونو په باره کې دی. لغتونه او کانورسیشن یعنې محاورې جملې څنګه کولی شو چې سره مخامخ سو او هغه نه پوښتنې جوابونه وکړو. نن زموږ درس اول 5 دی یعنې 5 لغته. موږ هره ورځ خپل درس کې 5 لغتونه تاسو ته وایو، تاسو به هغه زده کوئ. In the name of Allah, the most gracious and the most merciful. Abash, abash, kamawal. Abash په معنا دی کمول. abash کمول. abrit, abrit په غیرت راوستل، سره غیرت آوردن. فارسی کې سره غیرت آوردن. abrit سره غیرت آوردن. abuse غلطه استفاده کول. abuse غلطه استفاده کول. او abuse غلطه استفاده کول. abuse غلطه استفاده کول. addict addict معتاد کېدل، معتاد کېدل. addict معتاد کېدل. advertise اعلان کردن، اعلان کول. advertise اعلان کردن، اعلان کول. asleep په خوب کې، در خواب. asleep په خوب کې، در خواب. دا زموږ د نن ورځې لغتونه یو ځل بیا هم تاسو ته تکرار کړم. abash abash abrit abrit abuse abuse addict addict advertise advertise asleep. اوس به راسو درنو لیدونکو چې کله موږ یو چا سره مخامخ کېږو څنګه هغه سره محاوره وکړو، څنګه هغه سره یو بل پېژندګلوي د خپل وکړو. اول چې کله چا سره مخامخ کېږو های یا هلو. های هلو. های هم په معنا د سلام، هلو هم په معنا د سلام. هلو لږ مؤدبانه راځي، مؤدبانه ډېر مؤدبانه راځي. موږ کله چا سره مخامخ کېږو مثلا په سهار کې هلو ګډ مارنینګ، هلو ګډ مارنینګ سلام سهار په خیر. او که په ماسپښین چا سره مخامخ کېږو هلو ګډ آفټرنون، هلو ګډ آفټرنون. دا کله دا مو ویلې بیا ورته وایي what is your name, what is your name, what is your name ستاسو نوم څه شی دی. what is your name ستاسو نوم څه شی دی. my name is احمد زما نوم احمد دی. what is your name ستاسو نوم څه شی دی. my name is احمد زما نوم احمد دی. what's your father name, what's your father name. my father's name is Ali. what's your father's name, my father's name is Ali. what is your father name ستاسو د پلار نوم څه شی دی. my father's name is Ali. زما د پلار نوم علي دی. where are you from, where are you from, where are you from ته د کوم ځای. where are you from ته د کوم ځای. I am from Kabul, I am from Kabul. دا زموږ د نن ورځې درس. دا محاورې به جملې به ښه زده کوئ، لغتونه به ښه زده کوئ. زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بلې خپرونې د الله په امان.